واه واه شابه بچي زه مشر سړی یم په کار زه یم چې زه ستړی شوم ته زما نه زیات ستړی شوې ځه تا به خیر څه چل کېږي زه اختر را روان دی وره که پرېښتل غواړي تا له هغه چې خبره ځان له کېړی سپلی مپلی دا یو شی نو بازار ته خو به ځو که نه بیا بازار ته به تګ غواړي که نه به غواړي نو زه یم صدر بازار ته به ځو خو چې تللی نه شم زما خو ډکه راځه رشکې ورسره ډکه وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر څنګه روان دی چېرته دی ته خو سولو ته ولاړې که نه نو زه یم که د پېښوره پورې دی لږ منډه را کړه ښه به ني دا ویډیو زه مزه چې را په وخت لاړ شو باران را روان دی نو زه یم سودا سود سودا اخیستل غواړي نو زه یم چې تاسو سره لاړ شو نو ښه به صحیح ده او دا راته ووایه چې څو پیسې به والې یاره تاسو راته ووایي که نه زه سره لاړ شم مزدور کاره سړی یم ولاړ یم دې ته خو تاسو راته ووایي یاره زما وروره ته کومې خبرې کوې زه خو ته به خپله ووایه که نه ستا لشکره څو پیسې که نه یاره ته راته ووایه یاره زه راته څه ووایي خو تاسو راته ووایي زه دا څنګه چل دی دا تاسو ووایئ نو بیا به زمونږ راکم به شو زه راته څه ووایم تاسو داسې ښه خلک راته ښکاري زه راته نه شم ویلی که نه وای 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 خو زفا راته ووایه که نه څو پیسې به واخلې وروره زه راته څه ووایم خو ته راته ووایې که نه یا الله ته مې ګناه معاف کړي بیا به داسې نه کوم خو روز صفا ووایه که نه څو پیسې به واخلې زه درته نه شم ویلی که نه ته راته ووایې بیا همګه پېښور ته روان یو او که نه چېرته جنګ بدن روان یو خو دا خو به ډېره ګرانه پېښه شي یار خو صفا ووایه که نه څو پیسې به واخلې نه شم ویلی تا ته نه شم ویلی که نه نه شم ویلی خو صفا ووایه که نه څو پیسې به واخلې وای دا د کلي ملک صاحب را روان دی په ده به فیصله وکړو خوښه مې ده یار خوښه مې ده ملک صاحب سلام علیکم ملک صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ملک صاحب بخیر ملک صاحب په خدای به شي او په تا به شي زمونږ ترمنځ لکه فیصله وکړه زه خو به دې ګاټم ټوک شو خو دا رشکې وال دی زه ته وایم چې څو پیسې به واخلې او دی راته وایي چې ته راته ووایه چې څو پیسې به راکړي نو اخر دا به څه کېږي ملک صاحب زه وایم چې ته فیصله وکړې نو ډېر خوند به وکړي اورې دی خو مخکې ملک صاحب ته یاره داسې کار دی چې زه خو دې غریب سړي سره خبرې هم نه کوم والله دا غریب سړی مې نه دی دونه بدي شو دونه که نه اوس تاسو سلام را وکړو که نه والله دماغ مې خراب دی چې دوی په ما سلام ولې واچولو ولې غریب سړی څه کوي یا به چینچی چلی یا به ریړې چلی والله داسې سړی مې خو سم بدي شي دا څه وایې ملک صاحب ګوره ملک صاحب موږ ته دونه په سپټ نظر باندې مه ګوره اخر غریب هم انسانان دي که نه یار که څنګه او که خانجي او که نه ګوره زموږ فیصله وکړه نو په خدای به شي او په تا به شي دعاګانې به درته کوو د دې جنجټ نه مې خلاص کړه ماماجي بس داسې کار دی بس یو 15,000 روپۍ ورکړه صدر ته به دې بوځي دا څه ملک صاحب 5,000 روپۍ ملک صاحب زه خو کراچۍ ته نه ځم ښه پېښوره پورې ځم یاره والله زه د غریبۍ نه څه خبرې ما یو ورځ غریبي نه ده لیدلې او مالداره سړی د لیړو او د ټانګو د کرایه نه څه خبري او والله ته دا ووایي چې دا ماله مواد ولې راکړو مولا یم غرق که چې غرق شي زه یې مړه ورک شئ دا فیصله خپلو کې په خپله وکئ زه دنه لاړمه زه یې ورکېږئ اوس یې خوند وکړو اوس ته څه خیال دی څو پیسې به وایې جاړم داسې به یو 900 روپۍ به درنه واله داسې واه واجي راځه. واه واجي واه واجي کښېنه کښېنه دا مې څه وویل دا ریټ مې ډېر کم ورته وویل تاسو راکوز شئ ټوله دا ریټ ما تا ته ډېر کم وویل نو بیا دا څه خبره شوه خو موږ خو تا ته وویل که نه چې څو پیسې به ووالې خو تا ته وایي چې 900 روپۍ راکړې بس نو خو اوس بیا څه چلو شو وای 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 وای
زه دا چل دی کنه چې ناوخته کېږم او روجم ده آه. او د پاسه باران هم راتلو والا دی واه. یو 300 روپۍ راکړي راځئ منظوره ده زه چې ځو زه چې ځو یاره ملګري دا چینچي خرابه ده داسې وکړئ تاسو بله کې لاړ شئ اوس یې خوند وکړو ها زما ملګري ته خو لږ راکوشه زه یم لږ راکوشه لږ راکوشه ولې روکي لږ راکوشه خبره ده کو خیر دی که نه راکوشه خبره نو باو ما هزار में घंटा से तेरे की वाई 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 वाई有人，有人，有人。